دویشتم نوم دا اللہ سبحانه وتعالی القریب. القریب دلیل بھی سدے منگ دا خبر پاولا کی ذکر کرے ہو چی منگ با ہر نوم چی ذکر کرو دا غیر دلیل با ذکر کرو دا قرآن و دا حدیثنا او دا یو کم سل نمونه چی کم منگ تا استخایو نو دا با بے شک و بے شبہی دیر نن سبا پا کتابونو کی بعضو را جمع کری دی، بعضی دا قرآن پر اولانی مخ باندی دی را جمع کری، سو کی پا پانو باندی چاپ کئی، سو کی پا پوسٹرو کی چاپ کئی و پائی که دیر دی سی نمونی چاگد اللہ نئی او یا پی دلیلی باقی کمزوری حدیث کی را گری منگ چه با کم نمونه ذکر کو انشاءاللہ نو دا با قرآن او دا صحیح حدیث نثابیتی یو کم سل نمونه دا دوشتم نم دے القریب او اللہ پا قرآن کی وی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب او کل جتانا تپوسو کی بندگان زما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کل چی تپوسو کی ستانا بندگان زما ببارکی فإني قریب نزن اجدی اما القریب قریب نم معنی واضح دا على وزن فعیل صفت القرب پاکی پروتنی اجدی والے یعنی یوی لری او دا غیب عکسی نجدی القریب کی دن معنی دا نجدی والی پرتا دا بیا دا قربت او نجدی والی پا یو سو قسم دے دا بتا دا فائدی دا پارا ذکر کم دا زی پا اعتبار سر نجدی یعنی زی نجدی دے اللہ سوی ولا تقربا هذه الشجرة دی ونی تا من اجدی کی دا زی پا اعتبار سر یعنی دا ونی لگی دلی دا تبا دی ونی خوال دی زی تا نورزی دلتا قرب پا مانا یا پا اعتبار دا زی دے پا اعتبار دا زمانی مرازی زمانم نجدی کی لکہ اللہوی اقترب للناس حسابوهم دا خلقو حساب کتاب نجدی شوئے پا اعتبار دا زمانی یعنی اگا وخرا نجدی شوئے حساب کتاب خو وقت ہے کنا اگا وخرا نجدی شوئے پا اعتبار دا علم کلی انسان نجدی یو انسان تا پا اعتبار دا علم لرشی پا اعتبار دا جہل باقی دلیل سدے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کلی چی زما بندگان تا نتا پوسو کی زما ببارکی فَإِنِّي قریب پا اعتبار دا سیشی پا اعتبار دا علم اللہ نجدے دے دا اللہ ذات خومنگ تا ندے نجدے کنا دا اللہ ذات خومنگ سر ندے کنا دا اللہ ذات کم ذکی دے پا عرش دا پاس دے نو اللہ نجدے دے فَإِنِّي قریب پا اعتبار دا سیشی پا اعتبار دا علم یعنی اللہ سر دومر علم دے چی منگ اینی او زمنگ دا ہر ساوری او پا منگ پوہ دے فإنی قریب زن اجدیم اللہ ہوئی اس کے سوک دلتا منگ دا دلیل بیان کی جتا سوئی اللہ پا عرش دا پاس دے او دلتا خو اللہ ہوئی زن اجدیم نو منگوی دا نجدی والے پا اعتبار دا علم دے یعنی قرآن روالا پا کم ذکی چی دا الفاظ را غلی دی اینما تکونو وهو معكم أينما كنتم تاسو چی کم ذکی اللہ تاسو سردے بیا بل آیت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا تاسو کم ذکی اللہ تاسو سرشتی داقی دا مطلب نہیں چا اللہ دا ذات پہ اعتبار سر بنگ سرد نا دلیل بھی سرے دا طول آیتون پا دی ختمی واللہ بما تعملون بصیر تاسو چی سکوی اللہ اینی ان اللہ بکل شین علیم اللہ پا ہر سبان دی پوہ دے دا چی آیت ختمی کی پا دی باندی چی اللہ پوہ دے واللہ اینی دی کہ دا دلیل شو پا دی باندی چی دی نیجدی والی مطلب دا دے چی اللہ نیجدے دے یا تاسو سر دے پا اعتبار دا علم
په اعتبار د لیدو، په اعتبار د اورېدو، په اعتبار د احاطې نور د الله ذات چې دغه کوم ځای کې دی اب عرش د پاسه دی او د الله ذات د دې نه پاک دی چې هغه د مخلوقاتو سره ګډوډ شي. الله د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی. نو ما دا فایده ذکر کوله چې د الله نوم دی القریب، او قریب کله په دې معنی سره هم راځي نږدېوالی په اعتبار د علم. واذا سألك عبادي عني فإني قریب، کله چې زما بندگان تا نه تپوس کړي زما باره کې نو زه نږدې یم په اعتبار د څه شي؟ په اعتبار د علم. کله کله د نږدېوالی په اعتبار د مقام هم راځي، په اعتبار د مقام. فاما ان كان من المقربين، که چېرته یې دی د نږدو خلکو نه، نږدې دلته مراد په اعتبار د مقام دی. لکه خلک چې ووایي پلانې د باچا نږدې سړی دی، پلانې د باچا څه دی؟ نږدې سړی دی، یعنې خوا کې ورسره پروت وي، خوا کې ورسره ناست. مطلب څه دی؟ په اعتبار د مقام نږدې سړی دی. نو کله القریب په معنی په دې معنی سره راځي نږدېوالی په اعتبار د مقام. کله داسې هم راځي په اعتبار د طاقت، یعنی پلانی ته نږدې دی په اعتبار د طاقت، هر ټیم رانیوی شي نو نږدې دی ورته. په دې دلیل څه دی؟ ونحن اقرب الیه من حبل الورید. الله وایي موږ نږدې یو د انسان ته د مرۍ د دې رګونو نه هم زیات. دلته دا مطلب نه دی چې الله نږدې دی یعنی د الله ذات نږدې دی د مرۍ د رګونو ته، نه. الله نږدې دی په اعتبار د قدرت. الله وایي زما دومره قدرت او طاقت دی لکه زه نږدې یم د انسان ته د دې مرۍ د رګونو نه هم زیات. دا معنی ده. ورسېدی به وګڼه که نه داسې لګیا یم. دا وضاحت انشاءالله د الله د نومونو او د صفاتو دا به نادرا تاسو ته میلاویږي. او زه چې هر درس کوم یو هغه درس چې سپیکر سړی کولاو کې او چې څه ووایي، دا خو ما ته ووایه چې څه ووایي، زه در انشاءالله 10 ګنټې مسلسل بیان کولی شم. 10 ګنټې د 10 نه هم زیات کولی شم. دومره خبرې خو زما په ذهن کې شته الحمدلله، دومره وخت نه لګیا یم. خو زه چې هر بیان کوم هر ځای کې دا زما عادت چې زه بیان له تیارې کوم او دا خبرې را جمع کوم ټولې. وجه د هغې دا دی زه وایم چې ما ته کسان مخامخ ناست دي هغوی علم غواړي، نه خپل وخت ضایع کولی شم او نه ستاسو وخت ضایع کولی شم. ما سره پاڼې پرتې دي چې پای کې ما دا بیانونه را جمع کړي. داسې پاڼې پکې ما سره ټول پاڼې ما یې ښودي، پای کې ما سره داسې پاڼې پرتې چې د نن نه 11 کاله مخکې، د نن نه 12 کاله مخکې ما بیان کړی دغه پاڼه پرته ده. ټول موضوعات ما سره تیار پراته دي. څوک راته وایي په دې موضوع خبره کول ورځه پاڼې واړو، یو ورځ به ما خبرې کړي یو ساعت پکې تیار موضوع راوځي. نو زما کوشش دی چې زه دې ملګرو ته د وروڼو ته او د خویندو ته هر هغه فایده بیان کړم چې هغه د دوی نه لرې ده، دوی ته را نږدې کړم او بیا په اسانه پښتو کې به دوی پوه کړم. دې سره مې والله که پروا وي چې دا ټکی مې د اردو وي او که دا مې د انګلیش وي او که دا مې د عربۍ وي، خو مطلب مې دی چې دا مخامخ سړی څه کړم دی پوه کړم. بعض مقررینو دا سوچي الفاظ غوره کوي، یعنی تقریر دپاره الفاظ غوره کوي چې زه داسې تقریر وکړم چې الفاظ پکې اوچت الفاظ استعمال شي، اوچته پښتو پکې استعمال شي. نو د دوی په تقریر به نه په اولني سر پوه شي نه په آخرني، خو دا صفت به ولکوي چې پښتو یې سوچه پښتو وي. د بعضو سوچ هغه د اواز سره وي چې زه د پلاني شیخ او د پلاني شیخ په طریقه باندې بیان وکړم. ما د اوسه پورې الحمدلله ثم الحمدلله دا کوشش چېرته نه دی کړی. زما ډېر استادان دي او اکثر ټول عرب دي چې زه د یو شیخ په اواز باندې خبرې وکړم، نه. وجه دا ده ای کې 2 خبرې دي، یو خو نه به د دې شم او نه به د هغې شم. یوه دویمه ده انسان له اوچت همت پکار دی.
ته داسې طریقه جوړه کړه چې خلک سبا له ستا اواز نقل کوي، ته د بل په اواز پسې لګیې. دا بعض مولیان زمونږ استاد چې کوم ځای کې کړي وي دې هملته چې راورسي ټوخی وکړي. څه مطلب شو؟ یعنی ته ځان داسې کاهه چې ستا شاګردان سبا له ستا نقل کوي. همت، اوچت عالي مقام، دا پکار دی. نو بعض مولیانو په تقریر کې دغې سره سوچي چې زما د اواز به څنګه راوځي او دا د پلاني شیخ او د پلاني شیخ په شان دی. د بعضو مولیانو دې سره سوچ دی چې زه د عوام په څه طریقه په جړا کړم. نو دروغو قصې، منګړت حدیثونه دا به پکې بیانوي. مقصد د دې مخامخ خلکو د سترګې سرې کول دي. د بعضو دا مقصد چې زما صفت خلک وکړي. موږ الحمدلله په دې ټولو کې یو خبر هم په سوچ کې نشته. زمونږ چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې څنګه به زمونږ د پښتانه وروڼه او خویندې دا به څنګه په قرآن او حدیث باندې پوه کړي او الله دې ما په خپل مقصد کې کامیاب کړي او الله دې موږ ټول په قرآن او حدیث باندې پوه کړي. نو الله القریب دی، نږدې دی. الذي هو اقرب من كل قریب، نږدې دی د هر نږدې نه، نه د پټه پاغه باندې یو خبره. الله سوی يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله د سترګو خیانت پیژني او په زړونو کې چې بیا څه پټې او څه پکې دننه پراته دي الله دغه هم پیژني. دومره نږدې دی، هر څه ورته معلوم دي. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې خبرې ناشنا تفسیر کړی یعلم خائنة الأعین چې الله خیانت د سترګو پیژني او په زړونو کې چې څه پټې الله په هغې عالم دی. وایي داسې مثال یې والی، یو سړی دی کور ته ننوت، چا وله پروګرام وکړو ځان سره یې بوت. دا سړی چې کله کور ته ننوت ډېر سپک سړی دی، نو د دې بیټک نه د سترګو په دې ګوټونو کې ګوري را ګوري که زنانه چې ته راوړي نو چې زه یې وینم. دا د سترګو خیانت دی. یو نیم سړی ډېر سپکي چې کور ته ننوځي نو د هغه نظر په دې دروازو باندې په کړکو باندې که څوک راوړي چې په هغه مې نظر ولګي. دا د سترګو خیانت الله ته معلوم دی. وما تخفي الصدور، او په سینو کې چې بیا کمې پټې خبرې الله ته معلومې دي. عبدالله ابن عباس وی دې سړي خو د سترګو خیانت وکړو، एकदम پې د کور هغه مالک راغی. ته کوشش کو چې څه به وینم، خو د کور هغه مالک چې پې راغی وی ده په زړه کې یو حسرت پاتې شو، چېرې ما ارمان څوک ونه لیدو، الله په دې علیم دی د په دې زړه کې چې څه پاتې شو. دا مطلب دی یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. الله هغه قریب ذات دی چې هغه نږدې دی د انسان ته د دې انسان د نفس نه. دا ناشنا طاقت دی د الله. زمونږ دا نفس دا موږ ته دومره نږدې نه دی څومره چې الله نږدې دی. او زمونږ د دې ژوند نه او زمونږ د دې انسان او د هر چا نه راته نږدې دی. الله القریب دی، نږدې دی، دعاګانې اوري، نږدې دی د خپل بندګانې ني، نږدې دی د دې بندګانو د عجزي ني، نږدې دی چې څوک ترې دعا وغواړي هغه ورله قبلوي. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب. څوک چې څه غواړي الله وایي زه ورله ورکوم. الله هغه نږدې ذات دی چې په هر چا باندې رحم کوي. القریب بالرحمه، ان رحمة الله قریب من المحسنین. الله هغه نږدې ذات دی چې د هغه ملایکې موږ ته نږدې دي. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. الله وایي زه کم ټیم کې چې د انسان نه سوځي زه ورته ستاسو نه زیات نږدې یم. معنی دلته دی چې زموږ ملایکو ته نږدې، ولکن لا تبصرون خو تاسو یې نه وینئ. الله ذات خو موږ سره نه دی. بار بار زه دا خبره کوم. الله هغه ذات دی القریب چې غواړي نو په خپلو بندګانو کې څوک ځان ته نږدې کوي او څوک لرې کوي. موسی علیه السلام یې نږدې کړی نو څه وایي په سورت مریم کې
وقربناه نجيا الله وی هغه زما رازدارو ما نږدې کړو الله قریب ذات دی چې څوک وغواړي نو ځان ته نږدې کوي او چې څوک وغواړي د ځان نه لرې کوي الله قریب دی چې څوک توبه وباسي نو الله ولا توبه قبلوي ځکه انبیاء کرامو چې به قومونو ته نصیحت کوو نو څه ورته وایي فاستغفروه ثم توبوا الیه د الله نه بخښنه وغواړئ او توبه وباسئ دا واورئ ان ربي قریب مجیب زموږ رب چې دی هغه څه دی نږدې دی او اورېدونکی دی الله هغه قریب دی چې څوک هم د الله طرف ته ور روان شي الله یې ځان ته نږدې کوي او الله ورته نږدې کېږي فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربي قریب مجیب دغه پې دلیل دی دا خبره یاد ساتئ چې کله موږ ته پته ولګېده چې الله موږ ته دومره نږدې دی نو بیا غم او فکر د څه شي بیا ولې ته خفه یې بیا ولې ته په سوچونو او فکرونو کې پروت یې او هغه رب ته دومره نږدې دی هغه ته خپلې مسلې ووایه هغه سره خپله رابطه جوړه کړه پکار دی چې دې نوم دا فایده راوځي الله ته به نږدې کېږي ځان به نږدې کېږي چېرې د الله ما ته نږدې شي او زه الله ته نږدې شي نفلي مونځ به ډېر کې فرضي مونځ به ډېر کې عبادتونه به ډېر کې دعاګانې به ډېرې غواړي ځکه یو حدیث کې دا راځي چې الله یو بنده ته وکتل نو ویې خندل صحابه کرام وی یا رسول الله ولې وخندل وی الله دې بنده ته وکتل ده ته مشکل دی دنیاوي سخته پیدا او هغه انسان په دې مخلوقاتو پسې منډې وهي الله وخندل په دې چې زه ورته نږدې یم ما ته یې نه وایي حالانکې زه ورله دا مسله هم ختمولی شم او هغه چې کوم لرې دي په هغوی پسې منډې وهي الله په دې وخندل الله تا ته نږدې دی نو ته د څه شي غم کې الله تا ته نږدې دی بیا هم ته وایې زه تباه شوم او زه برباد شوم الله تا ته نږدې دی بیا هم ستا په زړه کې خوشحالي نه راځي د ټولو نه لوی خوشحالي زموږ دپاره دا ده چې الله موږ ته څه دی نږدې دی او بیا دا خبره م یاده ساتئ صرف دا نه چې خوشحالي ده یره هم د په زړه کې چې کله تا ته پته ولګېده چې الله تا ته نږدې دی ستا د دې مرۍ د دې رګونو نه هم زیات ستا د دې نفس نه هم تا ته زیات نږدې دی نو ستا په زړه کې به یو یره پیدا شي چې هسې نه د دې رب نافرماني رانه ونه شي ځکه چا نږدې دی مایني ته چې کله د الله نافرماني کې د الله دا نوم رامخې ته کوه القریب الله نږدې دی سبحان الله چې مور پلار درته نږدې بیا ګناه کوې نه استاذ درته نږدې بیا کې نه مشر او شیخ او عالم چې ته نږدې بیا کې نه کې بچی چې ته نږدې بیا ګناه کې نه کې او الله هغه القریب دی چې همیشه نږدې دی او بیا هم په دې ګناهونو باندې بریک نه لګي القریب ستا هر صحیح تعالی حیا نه درځي ستا هر څه اوري تعالی حیا نه درځي د هغه الله نه شرم نه کوې ته چې هغه نږدې ذات ته او بیا هم ته په ګناهونو کې اخته بیا هم ته په فیسبوک کې او په یوټیوب کې او په واټساپ کې او په یو شي کې او په بل شي کې ګن بلا ګوري بیا هم ته د انډیا فلمونه او ډرامې او سندرې ګوري حیا انسان له ورته پکار دي چې هغه رب نږدې دی ما ته ګوري که دا نوم دې ذهن کې پروت و القریب نو د الله نه به ډېر زیات یېرېږي او د الله نه به دې تم هم پیدا شي خوشحاله به مې ولې لکه اوس یو غټ طاقتور سړی چې حکومت کې ښه اوس رسي او تا ته ووایي غم مه کوه زه تا سره یمه ته به خفه یې که خوشحاله به خوشحاله به ولې به خوشحاله ځکه چې پلانې تا ته نږدې دی نو چې کله رب العالمین ووایي چې تاسو ته نږدې یم نو څومره د خوشحالۍ خبره ده زموږ سره زموږ رب دی خو د یېرې خبره هم د بل طرف ته د یېرې په دې دی چې دا هر څه نوټ کېږي او هغه یې په خپله یې ني نو د هغه نه خو لږه حیا وکړه که نه کله چې یو مخلوق تا ته دا ووایي چې دا کار به نه کې
مثال کې ستا پلار ته ته ووایي چې پلاني ځای کې دې وې نن هم ګوره هلکه او ته په پلاني ځای کې ولاړ وې او هغه د باندې راغی نو ته بیا د پټېدو کوشش کوې چې د پلار د نظر په ما پرې نه وځي حیا کوې ته دغه پلار نه قدر یې کوې اوس الله ته منع کړی چې د ګناه په ځایونو کې دې وې نن هم ګورئ او ته بیا هم دغه ګناه په ځایونو کې ناست یې او الله دې ویني او الله ته قریب دی ډېر ناشنا نوم دی د الله القریب الله دې موږ ځان ته نږدې کړي او الله دې موږ ته قربت حاصل کړي الله دې موږ په هغه مؤمنانو او په هغه نیکو بندګانو کې وګرځي کوم چې رب العالمین ته ډېر نږدې دي بیا دا فایدې د ساتي دا فایده به آخرنی ذکر کوم بیا به دې بل نوم ته واوړو د الله قربت او قرب د الله نږدېوالی دا په دوه قسمه دی یو عام او دویم خاص الله ټول مخلوق ته نږدې دی ته عامه ده په خپل علم سره په مراقبت سره په مشاهدې سره په احاطې سره الله ټولو ته نږدې دی او خاص نږدېوالی د الله خپلو خاصو بندګانو سره دی هغه په اعتبار د محبت په اعتبار د مرستې لکه الله چې کله موسی علیه السلام ته ووی او هارون ته ووی وی تاسو لاړ شئ په چا پسې په فرعون پسې او دعوت وله ورکړي موسی علیه السلام د یرې اظهار وکړو دا طبیعي یره ده الله ورته څه ووي إنني معكما أسمع وأرى ما يريقي زي تاو سريما زينا موزاو رما وديزي كده نيزدي والي خاصتي كعام دي سنگ خاصتي پا اعتبار دا مرستي دي دا يعني اے موسى ما يريقا زي تا سريما ستا مرستا كوما الله پا اعتبار دا علم دا کافر سرم دي دیکھنے دی یعنی کافر چې څه کوي الله ته خبر دی خو په اعتبار د مرستې خو د کافر سره نه دی که نه په اعتبار د محبت خو الله کافر ته نه دی نږدې که نه الله خاصو بندګانو ته نږدې دی په اعتبار د محبت په اعتبار د دوستۍ په اعتبار د مرستې ګوره تاسو ته ما لږ ساعت مخکې یو فایده ذکر کړه چې کوم ځای کې قرآن کې دا راشي چې زه تاسو سره یم نو لازم ورسره د علم خبره یا د اورېدو یا د لیدو راځي دا اوس وګوره زموږ مخې ته دلیل په خپله راغی انني معکما زه تاسو سره یم مخکې څه دي اسمع و ارى زه تاسو سره یم اینم او اورم مطلب دی زه تاسو سره یم په اعتبار د اورېدو او په اعتبار د لیدو دا څویم نوم شو دویشتم نوم شو د الله القریب